د اسلامي امارت لوړپوړو مسؤلینو ازبکستان هیواد ته د امام بخاري رحمت الله علیه د زیارت لپاره د افغانانو وطني هدیه د مرمر ډبرې وسپارلې. د یادو مراسمو په پیل کې د افغانستان په چارو کې د ازبکستان هیواد خاص استازي اسمت الله ایرګاشوف وویل چې د اسلامي امارت د راتګ سره هممهاله د دواړو هیوادونو ترمنځ په کلتوري، اجتماعي، سیاسي، ټولنیزو او اقتصادي برخو کې زیاتوالی راغلی دی او په پوره همغږۍ سره د مسؤلینو په کوښښونو ډیپلوماټیکي اړیکې قوي شوي دي چې دا د سیمې په کچه یو لوی بدلون ښیي. نو د ازبکستان هیواد هڅه کوي تر څو د ګاونډي هیواد افغانستان سره مثبتې اړیکې ټینګې کړي. ورپسې د بلخ والي الحاج ملا محمد یوسف وفا وویل د ازبکستان هیواد سره افغانستان د اسلامي امارت راتلو وروسته ډېرې ښې دیني، فرهنګي او ټولنیزې اړیکې پاللې دي، ځکه چې په ختیځه نړۍ کې بیا بلخ او بخارا د نړۍ په کچه د علم او روښنايي ځلانده مشالونه یاد شوي دي. همدارنګه ښاغلي وفا د خپلو خبرو په دوام زیاته کړه چې د ازبکستان هیواد په نږدې وختونو کې له افغانستان سره د ګاونډیتوب په برخه کې زموږ له عام ولس سره یې په مستقیمه او غیر مستقیمه توګه بشري مرستې ترسره کړي دي. د اسلامي امارت تر واکمنۍ وروسته یې خپلې ډیپلوماټیکي اړیکې لوړې کچې ته رسولي او اقتصادي، سیاسي او فرهنګي برخه کې هم خپلې مخلصانه همکارۍ جاري ساتلي دي. وروسته د ریاست الوزرا د دفتر لوی رئیس الحاج ډاکټر ملا عبدالواسع خادم هم په خپلو خبرو کې د دواړو هیوادونو د لازیاتو حسنه روابطو پر جوړېدو ټینګار وکړ. همداراز د رئیس الوزرا الحاج ملا محمد حسن اخوند او د افغانستان مجاهد ولس لخوا د ازبکستان هیواد د امام بخاري رحمت الله علیه د زیارت لپاره د مرمرو د ډبرو د ډالۍ کولو یادونه وکړه. نوموړي وویل چې امام بخاري رحمت الله علیه د مسلمه امت رهبر او مقتدا و او د دې ستر شخصیت سره مو د محبت او د خدمتونو په خاطر دا ګام واخیست. دغه هدیه شوې ډبرې چې 14 موټره ټول ټال 4000 متر مربع راځي د یاد هیواد لوړپوړو مسؤلینو ته د یو لړ مراسمو په ترڅ کې وسپارل شوې.